نن پنځشنبه د اکراب د میاشتې 25مه نیټه د محصل د نړیوالې ورځې سره سمون خوري. دا ورځ هلمند کې بوس خصوصي پوهنتون د یو لړ شاندار مراسمو په ترڅ کې ولمانځل. لمانځغونډې ته د دې خصوصي پوهنتون رئیس وویل چې دوی په ډیرو سختو شرایطو کې زده کړې کړي او په وینا یې اوس د زده کړو لپاره ښه زمینه مساعده ده، نو زده کړیالان باید کوشش وکړي چې د زده کړو په مټ ځان تر خپل هدف ورسوي. مخکې مو بهانه درلوده چې جنګ او جګړه ده، اوس خو هغه بهانه شکر دی پای ته ورسېده. نو زه ستاسو د ټولو څخه هیله لرم چې مطالعه وکړه، انګلیسي زده کړه، کتابونو ته مراجعه وکړه. اوس شکر دی موږ په هغه وخت کې د معاش څخه به مو یو څو روبله کمایي کړل او لاړو به کتابونه به مو راونیول، هغه هم زاړه. اوس د نیټ څخه زه هغه د کمپیوټر مې د کتابو ډک دی په انګلیسي باندې، نو ستا په لاس کې چې نیټ شته، هم کتابخانه شته او هم معلومات شته، هم کتابونه شته، ته باید ځان ورسوي. هغه وخت نو بیا ته پوهېږې چې د روسیې سیستم، د افغانستان سیستم، د هند سیستم او د امریکا سیستم د اروپا د څومره فرق سره لري او کم یو ښه دی. مراسمو ته د بوس روغتیايي علومو انسټیټیوټ مشر د محصل د نړیوالې ورځې پر تاریخي بهیر بحث وکړ او ویې ویل د یادې ورځې لمانځل د 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې لمانځل کیږي. د 2001 کال څخه را په دې خوا دا ورځ په لمانځلو باندې شروع شوې ده چې محصلین دا ورځ لمانځي. د دې څخه موږ تاسو ته دا معلومیږي چې محصلین نوښتګر دي، تغییر راوستلی شي، هر څه کولی شي، یوازې په نظامي بخش کې نه، په هر بخش محصلین کولی شي هر څه وکړي، نوښت وکړي، یو شی جوړ کړي، پرمختګ وکړي، اختراع وکړي. د دې ورځې د لمانځلو د اهمیت په اړه زده کړیالانو سکون راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې د داسې ورځو لمانځل د زده کړیالانو د تشویق لپاره ډیر مهم دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې کاري فرصتونه ورته زیات کړي تر څو له پوهنتون څخه تر فراغت وروسته په دنده وګمارل شي او خپل هیواد ته کار وکړي. ګټه یوازینۍ ګټه دغه ده چې محصل تشویق کېږي، محصل پر ځان باندې کار کوي، هڅه کوي، خواري کوي، د ټولنې لپاره یو څه لاسته راوړي. اسلامي امارت څخه موږ منندوی یو. اسلامي امارت څخه موږ دا غوښتنه چې موږ ته د طب او د انسټیټیوټ او د لوړ زده کړو په بخش کې موږ ته همکاري او لا زیاته هڅه وکړي، ښه پرمختګ وکړو، خپل هیواد ته، خپل ټولنې ته خدمت وکړو، چې د ښه یو امن، یو ښه سوکالي لپاره موږ خپل هیوادوالو ته خدمت وکړو چې په هر بخش کې د تعلیم په بخش کې وي، که هغه د اقتصاد په کار بخش کې وي. د ځوانانو دپاره د کار زمینې غوښتنه کوو. ځوانان مو په سلهاوو ځوانان بې سرنوشته بېکاره دي. همدغه ځوانان چې د پوهنتون د دستګاه فارغه کېږي مستقیما باید په نظام کې د کار کولو زمینه ورته مساعد شي. هلمند کې بوس خصوصي پوهنتون داسې مهال د محصل نړیواله ورځ لمانځي چې سبا یو کال کېږي چې د ښځینه زده کړیالانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې بندې دي چې ورسره په زرګونه ښځینه زده کړیالانې له لوړو زده کړو څخه بې برخې پاتې شوي دي. کرم خان سمسور، سکون راډیو.